د اسلامي امارت چارواکو په ټول هیواد کې په نږدې وخت کې د برېښنایي لیسنس د ورکړې د لړۍ د پیل خبر ورکړ. د اسلامي امارت واکمني دغه بهیر کله او په کومو شرایطو پیلوي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. دا په داسې مهال کې ده چې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي څه موده وړاندې ویلي وو چې په دولتي ادارو کې باید کاغذي سیستم له منځه لاړ او برېښنایي دود شي. نوموړي دغه راز ډیره کړې وه چې په هیواد کې د برېښنایي حکومتولۍ د ودې لپاره هڅې روانې دي. که څه هم په ولسواکۍ کې د حکومتولۍ ډېرې چارې برېښنایي شوې وي، خو دغه بهیر د ولسواکۍ له ړنګېدو سره نیمګړی پاتې شو. ولسمشر اشرف غني بیا په یوې مرکه کې امریکا او ملګري ملتونه په دې تورن کړي وو چې د دولتي ادارو د برېښنایي کېدو مخه یې نیولې وه او دا په حکومتي چارو کې د فساد اصلي لامل و. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ څخه وروسته اندېښنه او پوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت ډېری لوړپوړي چارواکي او کارمنان چې د 20 کلونو جګړو له امله یوازې له مدرسو فارغ دي او له برېښنایي غونډال یا سیستم سره نااشنا دي، څنګه کولی شي برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي؟ د یو تازه خبر له مخې د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت ویاند خبر ورکوي چې په ټول هیواد کې به په نږدې وخت کې د برېښنایي لیسنسونو د ورکړې لړۍ پیل شي. عبدالمتین قانی پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې دغه برېښنایي لیسنسونه به په نړیوالو سټنډرډونو برابر او د ناقانونه لیسنسونو مخه به ونیول شي. د نوموړي په خبره د دغه لړۍ په پیلېدو سره به د ترافیکي پیښو د مخنیوي ترڅنګ د ترافیکو په برخه کې ډېر نور بدلونونه هم رامنځته شي. د اسلامي امارت د اقتصادي کمیسیون تخنیکی کمیټې دا پریکړه د روان کال په غوایي میاشت کې کړې وه او ډیره کړې وه چې د ترافیکو لوی ریاست د کورنۍ چارو وزارت سره په همغږۍ ژر تر ژره د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د جواز سیر او لیسنس برېښنایي کېدو بهیر پیل کړي.